سلام ملګرو، جوړ په خیر. هیله کوم چې په خیر به یې ټول. نن د جمعې ورځ ده، مونځ مو وکړو او راووتل رسټورنټ ته چې پولاو وخورو یا سیخ کباب. نو موږ غوښتل ستاسو لپاره یو ولاګ جوړ کړو چې تاسو هم دلته کابل رسټورنټ خوراکونه وینئ او رسټورنټونه هم وینئ او په لاره به لږ ډېر نظارې تاسو ته در وښایو. فرحت صحیح ده؟ بس صحیح ده. دا رسټورنټ دا یو دی، ډېر ښایسته ښکاري. سلام هلکه، ته مدیر یې؟ ها سلام، جوړ په خیر. خوب هستی؟ موږ به همدلته کښېنو. واړه د دې ځای خو ډېر زیات ښایسته جوړ کړی. دا وګورئ، قالینونه، نور هغه اشپزخانه ده. دا پلاو دی. مولند هم تاسو د دې نه برابروئ که نه؟ قابلي ډېر ټیسټي ښکاري. صحیح صحیح صحیح. مننه کاکا، موږ ته هم یو مولند تیار کړه. سمه ده انشاءالله. ټسټینګ راوغوښته. زموږ اډر راغی دی، رورچان راوړو. مولند لوبیا. مننه. یو بوتل اوبه سره راکړه. او دایت ویلی شي مولند. مونږ ډوډۍ وخوړه او اوس په لاړ شو باب چې ځو. اوکې تم دا راګون څه زه لاس وینځم. رسټورانټ کې مو ډوډۍ وخوړه او ډېر سپکه عملۍ وه. که څنګه ډېر سپک بې عزته. نو ته یو همداسې رسټورانټ نه چلېږي، بیا همدا څوک مشتریان نه راځي. پیسې ډېرې واخیستې. اوس زه هم په دې بازار طرف، تاسو به لږ وینئ. دا مخامخ چې دی دا د ودونو تالار دی او دا تایمنی چوک دی. جوس کی؟ دا تایمنی بازار دی، کوم د دې منطقې مشهور بازار دی. او ولاګ په د دې سره ختم کړو. ستاسو ټولو مننه چې ولاګ مو تر پایه وکتو او ویډیو لایک کړئ، کمنټ کړئ او آینده ولاګ کتلو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.